د عبدالله تازه خبره وختارونه دا چې څه ویلي مطلب تر پای را سره وګورئ. سلام، وخت مو په خیر. د افغان حکومت اجرا مشر او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله ګواښ کړی چې نور د ولسمشر محمد اشرف غني د یوې اړخیزو کړنو پر وړاندې زغم پای ته رسېدلی او که دا حالات دوام وکړي نو دوی به هم ورته اقدامونه وکړي. عبدالله چې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته یې وینا کوله وویل اعلان کوم که ګمارنې هم دا ډول دوام وکړي نو نور به ونه زغمل شي. موږ به د قانون او سیاسي هوکړې د پلي کولو لپاره له ګمارنو نیولې تر هر ځایه چې وي لازم اقدامات او اجرات وکړو. عبدالله زیاته کړه چې دا ګام د هیواد د ثبات لپاره کوي. د اجرا رئیس دا غبرګون داسې مهال مخته راځي چې ولسمشر محمد اشرف غني هارون چخانسوري د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال او چار سمبالې په توګه پر دنده ګمارلی. ښاغلي عبدالله ټینګار وکړ چې د اوسني ملي یووالي حکومت بنسټ او مشروعیت سرچینه هغه سیاسي هوکړه ده چې د دوی ترمنځ شوې. د هغه په وینا تر څو چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي حکومت به پر همدې بڼه دوام کوي او ولسمشر یې ماڼۍ حق نه لري چې د په وینا یو اړخیز ګامونه پورته کړي. د حکومت اجرا مشر وویل د دې یو اړخیزو ګامونو له امله د هیواد مهم بنسټونه ګډوډ شوي دي. دغه راز د افغانستان د خلکو وحدت ګوند مشر محمد محقق چې د دې غونډې بل ګډونوال و دا یوه برخلیک ټاکونکې غونډه وبلله. ښاغلي محقق له عبدالله وغوښتل چې د ولسمشر غني د کړنو پر وړاندې ودرېږي او د ملي یووالي حکومت د هوکړې پر بنسټ د کسان پر دندو وګماري. د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د دې غونډې د ګډونوالو د خبرو یوه بله مهمه برخه وه. د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې تړاو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د په وینا د خلکو سره د درغلي کوونکي پر وړاندې ودرېږي. د هغه په خبره د دوی له ټاکنیزې ډلې د یوې جوړجاړي غوښتنه هم شوې خو دوی رد کړې ده. د یادولو ده چې د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې د بهرنیو چارو وزارت د عبدالله په برخه رسېدلی و او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني د نوموړي له لوري د بهرنیو چارو وزیر ګمارل شوی و چې بیا وروسته هغه استعفا وکړه. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.